أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ أوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین نړوان دی آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله د میدان محشر کې د تمام انسانانو د جمع ذکر وکړو او بیا د مشرکینو د خپل شرک نه چرا مونږ الله سره شرک نه دی ګرځولی شریک نه دی ګرځولی د هغوی د دې بیان ذکر وشو. ورپسې بیا د مشرکینو د قرآن مجید متعلق چې دا د الله کلام نه دی بلکې دا د پخوانو خلکو کیسې او افسانې دي. بیا د هغوی دا کرتوت چې پخپله هم د قرآن او د رسول الله نه به لرې تښتېدل او نور خلق به هم منع کول چې دې قرآن ته وق کېږ نه دی او د دې پیغمبر خبر ونه منې. اوس په دې آیاتونو کې مزید د آخرت کې د کفارو د حالاتو بیان کیږي چې پر ورځ د قیامت به دا کفار په کم هولناک هیبتناک حالاتو باندې مبتلا وي او یو عجیبه غونتی منظر به وي. نو الله فرمایي خپل حبیب ته چې ولو ترا ای زما خوږه پیغمبره صلی الله علیه وسلم اگر چې مخاطب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو دې نه مراد تمام هغه خلق چې چاته قرآن رسیږي او قرآن پیغام ورته ملاویږي هغه ټولو ته دا پیغام دی چې ولو ترا ای مخاطبه هر کله چې ته ووینې هغه منظر او هغه حالات چې کله دا کافران په اور باندې ودرولی شي گویا دا جهنم غاړې ته ودرولی شي یا د جهنم اور سره خوا کې دوی منع کړي شي اذ وقفو علی النار. اوس دغه دی کې چې کله دا جهنمیان دا کافران خپل هغه انجام وویني چې زمونږ دپاره خو اوس دا جهنم اور دی د دې دا شعلې دي دا لمبې دي د دې دا انګار دی نو دغه دی کې دا کافران به یو افسوس وکړي. فقالو بس وبوی دا کافران یا لیتنا کاش چې زمونږ دپاره نرد واپس دنیا ته تلل وي که مونږ الله دنیا ته واپس ولیږي دوباره مونږه الله جمدي کې او دنیا ته لاړ شو نو مونږ چې کوم مخکې د الله د آیتونو انکار کولو د الله د ربوبیت نه انکار کولو د الله کلام ته کیسې ویلې د الله د پیغمبرانو انکار کولو تر دې چې د قیامت نه انکار کولو دوباره جمدي کېدو نه انکار کولو نو دا قسمه خبرې به بیا مونږ نه کوو. ولا نکذب بآیات ربنا مونږ به د خپل رب د آیاتونو ته نسبت د دروغ نه کوو بلکې مونږ به رښتینی مؤمنان وګرځو. ونکون من المؤمنین مونږ به شو د مؤمنانو نه گویا ایمان به قبول کو. اگر چې د دوی دا تمنا دا کم بیان دی
نو دا په حقیقت باندې مبني نه دی. اوس د هغې نفي الله کوي چې دا دوی کوم دا بیان کوي نو دا حقیقت نه کو دی دنیا ته واپس هم لاړ شي خو د دوی حال بدلیږي نه. الله یې بل ولې نه؟ د دوی دا اقرار د دوی دا په خپل هغه کفر باندې پیمانی الله یې بل بدا لهم دا بلکې د دې وجې نه ده چې ښکاره شو دوی ته. ګویا دوی هغه خپل هغه کم څیز چې دی دنیا کې پټوو ما کانوا یخفون من قبلو هغه چې کوم دوی مخکې پټولو په دنیا کې د الله د پیغمبر صفاتو به یهود او نصارا چې کوم تورات انجیل کې کوم صفات بیانو د الله پیغمبر ښه پیژندو چې دا بلکې د زامنو په شان پیژندو بلکې د هغې نه زیاتې پیژندو دا هغه پیغمبر دی. خو باوجود د هغې چې کوم دي هغوی هغه خبرې پټولې او د الله د پیغمبر نبوت نه انکار کولو. نو دا بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل نه مراد دنیا ده. دنیا کې چې کوم دي څه پټول نو هغه چې کوم دي دوی ته اوس ښکاره شو خپل انجام ورته ښکاره شو. دغه شان من قبل مراد چې کوم دي د قیامت هغه لومبنۍ ورځې مخکینۍ ورځې چې کوم تېرې شوي چې کوم دی کې دا کافران دا اقرار وکړي چې ما کنا مشرکین مونږ خو مشرکان نو مونږ خو شرک نه دی کړی. نو اوس دلته به د دوی هغه په خپل هغه بیان اوس وکړو چې راکه مونږ دنیا ته لاړو نو مونږ به د الله د آیاتونو انکار نه کوو. نو چې کله دوی ته ښکاره شو عذاب نو په خپله باندې چې کوم دی د هغه خپل کفر اقرار یې وکړو چې واقعي مونږه کفر کړی دی شرک کړی دی. نو الله بلکې دوی ته ښکاره شو ظاهر شو هغه چې کوم دي څه پټول مخکې دنیا کې. اوس الله یې دی الله خو چونکې عالم الغیب ذات دی نو الله یې ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله خو د خپل بندګانو د سینو د راز د خبر دی. او قیامت داسې ورځ چې یوم تبلی السرائر دا ورځ چې کوم دی دا هغه رازونه ښکاره کېدو والا ورځ ده. د دې هغه رازونه به ښکاره شي نو دی به دوباره د دنیا د تلو ته چې کوم دی بیا تمنا کوي او درخواست به کوي. دې کې تفسیر مظهری کې د امام طبرانی رحمه الله پر روایت سره یو روایت دی چې الله تعالی به په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام ته وفرمایي الله به هغه ته خپل درې عذرونه د دې کافرانو د عذاب بیان کړي ورته چې ای آدم علیه السلام ما ستا د اولاد کې کوم کافران دي هغه ما د خپل رحمت نه لرې کړي دي. دا ما فیصله کړې ده وعده مې ده چې کافران به زما د رحمت نه لري. نو زه د خپل هغه وعدې نه خلاف ورزي کولی شم نه او د وعدې خلاف ورزي زه نفرت کوم. نو لهذا دا کافران چې دوزخ ته ځي نو دا هم هغه ده چې ما مخکې نه اعلان کړی دی چې دا کافران به زما د رحمت نه لري وي. څوک چې کوم دی زما نه انکار کوي او زما د پیغمبر نه انکار کوي هغه خلکو نه به زه جهنم ډکوم که هغه پیری وي که انسان وي. او دویم ورته بیا الله فرمه چې ای آدمه زه چاله چې زه څوک دوزخ کې اچول نه غواړم نه چاله عذاب ورکول غواړم. خو د کم خلکو متعلق چې ما ته علم دی ازلی که دا خلک دنیا ته لاړم شي نو بیا به دوباره هم دغه شرک او کفر کوي. نو لهذا دا خلک د دې قابل نه دي چې دی واپس دی بیا دنیا ته لاړ شي او بیا دی چې کوم دی زما د رب اقرار وکړي ځکه ما ته معلومه ده چې دوی به هیڅ کله دوباره هم دغه شان په خپل کفر کې مبتلا وي او زما اقرار به نه کوي. او دریم دا چې ای آدمه زه تا د خپل او د دې ستا د اولاد درمیان منصف ګرځوم بس تلی میزان ته ودرېږه د خپل اولاد چې کوم دی اعمال تله د تلې هغه چابړې چې کم کې نیکې اچولی شوي که هغه چابړې چې کوم دي د نیکې هغه چابړې هغه د ګناهونو لږ غوندې چې کوم دي دروند شوه بس هغه خپل اولاد جنت ته بوځه او که نه هغه سپک شو بس بیا خو خبره ظاهره شوله چې ګناهونه زیات دي لهذا دغه خلک به د جهنم مستحق وي. نو الله که موږ دې دنیا ته واپس لیږو ولو ردو نو لعادوا لما نهوا عنهم
دی به بیا واپس ګرځي هغه کارونو ته او هغه خبرو ته چې کوم نه دوی منع کړي شوي دي. دی به همدغه شان چې کوم دي شرک کوي هغه شان به د الله کلام ته سحر او جادو وایي او د پیغمبرانو پورې به خنداګانې کوي، اسلام پورې به خنداګانې کوي. وانهم لکاذبون، او بشک دا خلق دروغجن دي. دوی دا کومه تمنا کوي نو دا غورې په حقیقت باندې مبني ده، بلکې دوی هغه کم کول هغه ښکاره شو نو ځکه دا اوس تمنا کوي. او بیا الله د هغې هغه بیان بیا کوي چې وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا. دا کافران هغه خلق دي چې دوی به بیا وایي چې بس نه دی ژوند خو مګر د دنیا دا ژوند دی، بس دا ژوند چې کله ختم شي انسان به ختم شي، نه بیا دوباره جمع کېدل شته، نه بیا حساب کتاب شته، نه جنت او جهنم شته. لہذا د دوی دا وینا به همدغه شان بیا هم وي وما نحن مبعوثین، او دی به دا وایي چې مونږ دوباره بیا د قبرونو نه پورته کېدونکي نه یو او نه به د قبرونه بهر روزو. گویا د قیامت نه انکار کوي. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، الله بیا فرمایي چې ای مخاطبه ولو ترى کچره ته ووینې هغه حالات چې کله دوی خپل رب وړاندې پیش شي او بیا دغه دوران کې د دوی هغه کومه وینا چې هغه د الله باره کې ده، د الله د پیغمبرانو باره کې ده، د قیامت باره کې ده، او دغه شان د جهنم او د جنت باره کې ده چې دی د هغې متعلق دا خبره کوله چې دا دروغ دي او نه قیامت شته او نه د الله وجود شته، نه پیغمبران، نه حساب کتاب، نه دوباره جمع کېدل. نو دغه دی کې دی ته بیا وي الله وفرمایي قال الیس هذا بالحق، الله به وفرمایي چې آیا ای کافرانو آیا الیس هذا بالحق، آیا دا کلام رښتینی کلام نو زما، آیا زما الوهیت او ربوبیت چې کوم دی هغه رښتینی نو، آیا زما پیغمبران چې کوم دی هغه رښتینی نو، آیا دا دوباره جمدي کېدل دا خبره چې کېدله به آیا دا رښتینی نه وه، آیا دا حساب کتاب دا رښتینی نه دی. نو دغه دی کې به بیا دا کافران په خپل اقرار وکړي چې قالو بلا وربنا، او به وایي دا کافران ولې نه، زمونږ د قسم می په خپل رب باندې لکه د خپلې خبرې مضبوطیا دپاره به قسم وخوري چې یا الله دا خبره بالکل رښتیا وه، خو بس بیا دغه دی کې خبره بیا ختمه ده. که دغه دی کې دوی اقرار هم وکړي او په خپل هغه کفر باندې افسوس هم وکړي، خو بیا دغه دی کې دا اقرار او افسوس دوی لا څه فایده نه ورکوي. الله به وفرمایي قال یا ورته فرشتي به وایي عذاب قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس اوسه کې عذاب هغه عذاب چې د کم په وجه باندې تاسو د هغې نه انکار کولو او کفر هم کولو، نو اوس هغه عذاب اوسه کې او دا عذاب نه اوس تاسو له بچ کېدل نشته. ولو ترى اذ وقفوا على النار، کچرې ته ووینې هغه وخت چې ودرولی شي دا کافران د جهنم په غاړه باندې، فقالو او بیا دوی وی یا لیتنا نردو، ایک کاش چې وي زمونږ دپاره واپس کېدل، ولا نکذب بآیات ربنا، نو مونږ به بیا د خپل د رب د آیاتونو نه انکار نه کوو، ونکون من المؤمنین، او مونږ به وګرځو د مؤمنانو نه. بلکې داسې نه ده، بدا لهم ښکاره شو دوی ته ما هغه کارونه هغه خبرې کانو ودوی یخفون من قبل چې دوی پټولو هغه مخکې، هغه خبرې ټولې اوس ښکاره شولې ظاهر شولې. نو ولو ردو، الله یې کفره که دوی واپس هم دنیا ته لاړ شي نو لعاد، نو دوی به خامخا واپس بیا ګرځي لما هغه کارونو ته هغه خبرو ته نهو عنه چې کم د کم کار نه دوی منع کړي شوي دي کم خبرونه، دوباره به بیا هغه کفر او شرک کارونه او خبرې به کوي. وانهم لکاذبون، او بېشکه دوی خامخا دروغجن دي. وقالو، او وایي دا کافران ان هي نه دی ژوند الا حیاتنا الدنیا، مگر به د دنیا دا ژوند دی، بل ژوند نشته چې دا پیغمبر چې دوباره بیا جمع کېدل وي. وما نحنو بمبعوثین، نو یو مونږه د قبرونو نه پورته کېدونکي یا بهر راویستونکي.
ولو ترى کچری تو اوینی اغا حالات اغا منظر اذ اقفو علی ربهم چې کله دا کافران د خپل رب دربار کې حاضر شي او ودرېږي نو قال الله به تو فرمای الیس هذا بالحق آیا دا کلام زما حق نو آیا زما پیغمبران حق نو آیا دا دوباره جمع دي کېدل حق نه دي آیا دا حساب کتاب حق نه دي نو قالو دی به وی بلا ولې نه دی وربنا زمونږ د قسم په خپل رب باندې نو قال ابوتی الله تعالی یا فرشتي د عذاب فذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما په سبب د هغې کنتم چې وی تاسو تکفرون چې تاسو کفر کولو او انکارم کولو د دوباره جمع کېدو نه ولو ترى کچری تو اوینی اغا حالات او اغا منظر اذ اقفو چې هر کله ودرولی شي علی النار دا کفار د جهنم په غاړه باندې فقالو پس دوی به ووایي یا لیتنا ای کاش کې زمونږ دپاره نردو واپس دنیا ته تللی وي نو ولا نکذب بآیات ربنا نو موږ به د خپل رب د آیاتونو نه انکار نه کوو ونکون من المؤمنین او موږ به د مؤمنان نه وګرځو بلکې داسې نه ده بدا لهم ښکاره شو دوی ته ظاهر شو دوی ته ما هغه کارونه او هغه خبرې کانو ودوي یخفون من قبلو چې دوی پټولو مخکې دنیا کې ولو ردو او کفر که دوی واپس دنیا ته لاړم شي نو لا عادو نو خامخا دوی به واپس ګرځي لما هغه کارونو خبرو ته نهو عنه چې دوی د هغې نه منع کړي شوي دي وانهم لکاذبون او بېشکه دوی خامخا دروغجن دي وقالو دی بداوی ان هي الا حیاتنا الدنیا ندی جون مگر د دنیا دا جون دی دوباره نور جون نشتا بس دنیا جون دی که دا ختم شو خبره ختم ده وما نحن مبعوثین او منګ نیو د قبرنا پورته کیدونکي ولو ترى کچری تو اوینی هغه حالات اذ اقفو علی ربهم چې کله دا کافران د خپل رب دربار کې حاضر شي او ودرېږي قال الله به تو فرمای الیس هذا بالحق آیا دا روز حق نه ده دوباره جمع کېدل حق نه دي حساب کتاب حق نه دي نو قالو دی به وایي بلا وربنا ولنا زم د قسم په خپل رب باندې نو قالت وبوي وته الله تعالی یا فرشتي د عذاب فذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما په سبب د هغې کنتم چې وی تاسو تکفرون چې تاسو کفر کولو